بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرحان زید دی او زه دلته کې ډسټرکٹ منیټرنگ افسر یم د رایټ ټو سروسز کمیشن. د کمیشن یو ورکوټ یې غونډه پیژنګلو به تاسو سره وکړو. زموږ کمیشن د ګورنمنټ یو قانون پاس کړی دی چې په کومه محکمه کې تاسو ته څه قسمه مسله وي، که هغه په ډومیسایل کې وي، که هغه په اف آی آر کې وي، که هغه په واټر کنیکشن کې یا داسې په ډیډ برث سرټیفیکیټ کې تاسو ته څه مسله وي، نو کمیشن له ګورنمنټ دا اختیار ورکړی دی چې دوی به د کنسان محکمې ته د هغه ستاسو شکایت فارورډ کوي او د هغوی نه به په هغې باندې ریپلای اخلي چې دا تاسو د دوی دا کار په مقررہ وخت کې ولې نه دی کړی. نو که مثلا د هغوی هغه خبره جنون وي نو خو ستاسو مسله به ساټ آوټ شي، او که نه جنون نه وي نو هغه به موږ هغوی نه ریپلای واخلو په هغې باندې او هغه به خپل کمیشن ته فارورډ کړو. نو که کمیشن ته دا محسوسه شوه چې یاره که یو دلته کې کم متعلقه اهلکار دی، که هغه ډیپټي کمشنر صاحب دی، اے ډي سی صاحب دی، اے سی صاحب دی، یا ډي پی او صاحب دی، یا دغه رنګ اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ دی، ایکسن پبلک هیلث دی، دا محکمې موږ سره دي. نو که د دوی په بحاف باندې څه کمزورتیا یا څه دغه معلومه شوه نو په ګورنمنټ کمیشن سره بیا دا اختیارات موجود دي چې د دوی خلاف څه ایکشن واخلي. نو تاسو ټولو ته زموږ دا دغه دی چې زموږ دا چې کوم پیغام دی دا تاسو ټول عام میګا خلکو ته ورسوئ چې تاسو څه مسلې وي. زموږ دلته دفتر دی په ډي ایس یو کې موږ ته آفیس ملو شوی دی. نو تاسو اینی ټایپ کومه محکمه کې هم د تاسو دا مسلې وي نو هغه تاسو موږ ته بلا جهیز راتلی شئ او هغه مسله تاسو موږ ته بیانولی شئ. انشاءالله العزیز بس تاسو مسله به کوشش وکړو چې دا حل کړو.